وظیفه وخیا چې مال مې او کاروبار مې روان شي او کارخانه مې روان. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام یو بهترینه وظیفه خو نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام یو بهترینه طریقه خودلی ده. که څوک غواړي چې زما دکان روان شي او زما مال زیات شي او زه مالدار شم، د هغې دپاره نبوي طریقه دا ده. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هر سحر شي دو ملائک د بر اسمان نه راکوزیږي. یو ملک دا آواز کوي چې کم بنده صدقه ورکوي یا الله هغه ته مال زیات کا. څومره بهترینه خبره شوه. دا د ځان نه وظیفه نه ده، دا زما پیغمبر مهربان ویلي دا، هغه اصدق القائلین دی. لہذا که څوک هم غواړي چې مال مې زیات شي، کاروبار میں چلیگی، کارخانہ میں چلیگی او حلال مال اللہ راته نصیب کی او رزق میں فراخ کی، نو هغه دی په دې باندې عمل وکي. هر سحر چې کور نه راوځي لازم نه ته 10,000 روپۍ ورکړي او ته 1,00,000 روپۍ ورکړي. ستا چې وس کېږي، اگر که لس کجوري دي یو کجوره راواله، اگر که لږ چڼې درکړې دي هغه راواله، بل ټافې دي هغه راواله، پیسې دي یو 15 روپۍ راواله، یو 10 روپۍ راواله. خو په دې حدیث باندې عمل وکړه. د بعض تابعینو نه دا منقول دي، هغوی به چې سحر شو نو څه پیسې به د خپلو پیسو نه جدا کړي، بټوه به وه یا به څه هغوی سره د پیسو جمع کولو د پیسو کې ښودلو لپاره څه خاص اسباب به د هغې نه به یې سره واخیستلي، هغه به جدا کړي په دې نیت باندې چې دا به صدقه کوم او ما دغه فرشته دعا وکړي او زه په هغې فرشتې په دعا کې شامل شم. نو ته چې سحر پاڅېږي، مونځ وکړي، چې وڅکي او کار ته روانېږي، دکان ته روانېږي، نوکرۍ ته ځي، دفتر ته ځي، زمیندارۍ ته ځي، دیړۍ ته ځي، وګوره جب کې 200 روپۍ دي، یو 50 پکې بیل کا، یو لسګون پکې بیل کا، یو 5 پکې بیل کا، چې څومره دې وس کېږي. لازمه نه ده، صدقه ورکول دي. الله تعالی ته ګوري چې ستا څومره وس کېږي، نو چې وس دې ډېر کېږي ډېرې بیلې کا. یو بل حدیث کې راځي، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه قسم کوم چې په صدقې سره مال نه کمیږي، او که چا سره ظلم شوي او د عفو وکړه په دې سره د عزت کې نقصان او کمی نه راځي. نو څومره بهتره خبره شوه چې سحر شي او ته پورته شي او څه لږې پیسې د خپلو پیسو نه جدا کړي او بیا د ورځې څوک وګوري مستحق سره، یو غریب سره، یو فقیر سره، او خصوصا په خپلو رشتو کې. ځکه په خپله رشته کې چې کله ته صدقه ورکې، زکات ورکې، دې کې 3 غټې فایدې دي. یوه فایده په دې کې دا ده چې دې سره هغه رشته مضبوطېږي، هغه رشته کلکېږي. تا ته الله تعالی دا ثواب د صدقې هم درکوي او د رشتې د پاللو هم درکوي. او بل اهمه خبره په دې کې دا ده چې انسان په خپلو رشتو کې مستحق سره ښه پېژني. دا زکات به هله ادا کېږي چې دې مستحق ته ورکړي، او که ته عام یو سوالګر ته ورکړي، بازار کې عام کس ته ورکړي، نو کېدای شي ممکن ده چې هغه غریب وي، هغه فقیر وي، لیکن کېدای شي چې د هغه دا پیشه وي، هغه دې ته روزګار ویلی وي، د هغه مزدي چلیږي یا د هغه رشکې چلیږي او یا ټیکسۍ نه چلیږي، یا ډېر داسې شوي هم دي او ډېر داسې مونږ لیدلي هم دي. لیکن ښه خبره دا ده ته په خپلو رشتو کې سوچ وکړه، په خپلو رشتو کې برابر کا. او علما فرمایي د دې بله طریقه ښه دا ده که ته وایي دا 50 لږې دي یا 15 روپۍ لږې دي، نو کور کې یو بکس کېده، کور کې یو خزانه کېده، او هر سحر چې مونځ وکړي نو خپل جب ته وګوره چې څومره دې وس کېږي، 10 20 15 2 هغه راواله هغې کې کېده. د میاشتې په آخره کې خپل کون کې وګوره، خپل رشته کې وګوره او هغه هلته ورسوه، هغه ته ادا کا، بیا ګوره چې ستا مال زیاتېږي که نه زیاتېږي. او دغه حدیث کې دویمه جمله دا ده، دغه فرشته بله آواز کوي چې څوک بخل کوي، څوک صدقه نه ورکوي، پیسې بندوي، یا الله دغه مال تلف کا، دغه مال ضایع کا، دغه مال هلاک کا. نو سهار ابتدا نه موږ کومه فیصله کوو؟ هر څوک روزګار ته راوځي، نوکرۍ ته راوځي، خپلې پیشې ته راوځي، نو حلال مال پسې راوځي، او حلال مال حصول هم عبادت دی. علما شرط هم دا نه وي چې حلال کار مه کوه، علما خپل هم دا روزګار هم کوي، جماعت کې امامت هم کوي، درس هم کوي، په هغې باندې هم تنخوا لي. دا دنیا ده. الله تعالی په خپل کلام کې 2 شیونو د قیام ویلی دی چې ستا زندگی قائمه به په روزګار باندې، او دنیا به قائمه چې کعبه قائمه. 2 مقاماتو کې یو الله تعالی دنیا ته قیام ویلی دی. دنیا قیام هغه په کعبې باندې دی، اجتماعي زندگی، انفرادي زندگی زما اوستا هغه په تجارت او په دغه مال او په دغه روزګار او په دغه نوکرۍ باندې دي. نو دنیا پیشه کوا، بالکل کوا، حلال مال ګټه، دا هم ستا دپاره عبادت دی. نو ته په دې نیت باندې ورکوه چې دغې فرشتې په دعا کې زه راشمه، الله ما ته حلال مال زیات راکړي، زه به ترېنه صدقه هم وکړم. او بهترینه صدقه دا ده چې انسان یې خپله وخوري،
په خپل بیبي وخوري په خپل بچو وخوري او چې به اضافي شي نو خاص حصہ فقیرانو ته ورکا. څومره بهتره خبره ده، ډیره ښایسته خبره ده که انسان دغه شان وکړي چې فقیرانو ته مسکینانو ته صدقه ورکړي.